جنکۍ که د یو بل هر څومره ښه ملګري هم وي بیا هم د یو بل د رکشې کرایه نه ورکوي. لومړی مینه په ناڅاپي کې کېږي، دوهمه مینه د لومړی د هېرولو لپاره کېږي، او دریمه مینه په غوسه کې کېږي، او د هغې نه بعد خو سړی عادت شي چې هر څوک ور پیدا کېږي مینه ورسره کوي. دا ځینې هلکان چې په مینه کې ناکام شي نو غمجنه شاعري به شروع کړي، دومره خسته کن شعرونه به وایي زه خو یم چې زه او دا څو ملګري مې خپل مهم کارونه پرېږدو او د ده معشوقه ورته را پیدا کړو او جوړه یې سره وکړو چې د دې شاعري نه خلاص شو. یار پخوانۍ عاشقي ډېره ښه وه، اوس خو پکې هېڅ برکت نه دی پاتې. دستي به ورته ووایي کارډ راولېږه. جاهل انسان د ډول په څېر وي، ډنګېږي ډېر خو په منځ کې بیا څه نه وي او خالي وي. وایي چې یوې نجلۍ نوی واده کړی و، وړو به یې په ځمکه لمدول او خپله به په لګن کې ورته ناسته وه. محبت میں حافظه کمزوري کړي کله کله مور ته وایم چې ته څوک یې. که حالات د داسې خراب وي سبا به میړه ته م وایي چې خورئ یا او یا به ماما ورته وایي کنټرول که لږ ځان کنټرول. هلکان هم ډېر وفادار دي چې پردۍ نجلۍ ورته میسج وکړي چې ماښام په خیر نو د سهار تر اذانه پورې یوازې نه پرېږدي. انسانیت هم د ختمېدو په حالت کې دی. مخکې به چې د 2 نفرو جنګ او دریم به راغی نو سره جدا به یې کړه، اوس چې د 2 نفرو جنګ او دریم راشي ویډیو ترې کوي.